او اوس مو دلته زړه دی چې د ګوړې شربت وڅښو. سهار چې راوځي تر ماښامه پورې تاسو مصروفیت چیشته دي؟ اوس فلحال خو دغه پټو کې اخته یو، غنم ریبو بیا راوړو په دغه کښتونو باندې اخته یو. او نو په ژمي کې به نو بیا دا هېڅ شی نه په ژمي کې بیا غرونو ته ځو. شینګیا دې ته وایي، ښایسته ځای دې ته وایي. ښه شین دی، ښه سایه ده. والا د دې خیمه دروو. سلامونه لیدونکو، دا کابل دی او د کابل جلال آباد لویه لار ده، روان یو جلال آباد ته. نو تر پایه راسره اوسئ. پر جلال آباد تېرېږو، کونړ ته ځان رسوو او بیا چې چیرې ځو نورستان ته ځو د خیره. نو راسره اوسئ او لار راسره وګورئ. بانډار به کوو، پر ماهیپر به یو دانه مانه زمزمه کوو د خیره او نورې داسې کیسې به سره کوو د خیره چې د شریکولو واړې. دی ما ته پخواني خبرونه را په یاد کړله. هغه وخت نو دی نو بیده سوی چې ما دغه کومه خاطره یا د حالت چې زما اوس را په یاد شو. سلامونه، دا کابل دی، وخت سهار 8 بجې دی. نو هغه وخت را په یاد شو. نو لیدونکو، دا کابل دی او دا موږ یو. زه عطاالله زر، سمیع الله چنار، شاته عبیدالله عبید او مطیع الله منظم او ترڅنګ یې چاچا حزب الله خپلواک. چاچا لقب مو ده ته په دغه کې ورکړي. په کوم ځای کې؟ په کلات کې. کلات کې د ملګرو سره کښېنستو، کشر ورور ته یې چاچا ویل. نو دی زموږ وراره دی، بس دی بالا زموږ موت جوت چاچا دی. یا دغه شی هم دغه شنکۍ ځوان. او پاته سو لیدونکو، وخت مو نه در وښوي. وخت دی د سهار 9 بجې، 10 بالا 15 بالا 9 بجې دي. پلان مو داسې و چې وختي روان سو، خو هغه بس نو د مسافرۍ او د هوټل کار دی او بره څه وځنډېدلو. نو 9 بجې 20 بالا یا 10 بالا دي حرکت مو کوي. راسره اوسئ، نورې خبرې به بیا پر ماهیپر کوو انشاءالله. لیدونکو، دا دی ماهیپر شروع سو. ماهیپر نو په کابل پورې اړه لري. د کابل د غرو لار ده چې جلال آباد و، کونړ و، لغمان ته ډېره وتلې ده او پاته سو. دا د نړۍ یوه د خطري لارو څخه ده، یعنې د نړۍ په لسو خطرناکه لارو کې یوه دغه د ماهیپر لویه لار هم حساب ده چې په غرو کې تېره سوې ده. زموږ وراره حزب الله ته مو دغه بیان وکړي، دا اوس دی تاسو ته ګډ دی. هغه دونه ایزي واخیسته دا خبره، وایي در دې ډوبې لارې شته. نو موږ به چپ سو چې تر دې ډوبې لارې شته. و دی بیا تللی د ملیزیا او هغه خواته چې دی ګرځي، په پښو باندې تللی. خراسان تللی دي. یعنې دی خو غرختونکی دی، پښو ځي لکه برهان. نو دا ماهیپر دی، روان یو. راسره اوسئ. اوس یو ځای تیل ور اچو. تیل به مو ور اچو، د ټیرو هوا به هم چک کړو. ټیرو هوایو موایو به سره وګورو، تیل به ور واچو، الله به حرکت کوو.
دی لیدونکو درونټه راورسېدله تاسې وګورئ قریب هم که قریب هم که یعنی راورسېد دلته نو اوس یو ځای دی لیدونکو شاید نه حتما به تاسې لیدلی نو اوغه دي موږ یې وینو اشت مشت شنو دي نو یو ویشېدلي هګۍ درته راځغلی بل جواري درته راځغلی بل به یخې اوبه در واخلو ته چې ورور دا څونه پر ما مهربانه دي داسې کې به خولې در چوختې واخ حاجي صاحب اوبه در واخ هغه سپاري موټران والا یې ډېر جدي نیولي دي موږ ته لا خیر داسې ډېر دغه نه ګوري او د سړک وبخښئ موږ سړک پلات خلک خامیه ته کښته کېږي دا اوس څنګه کار دی نو دا جلال آباد دی جلال آباد نه دی دا د لمر همسایه ملک دی لمر همسایه ملک دی تناره پر غاړه ناست یم داسې ګرمي ده لیدونکو موږ په کندهار کې ګرمي ده ښه نه د جلال آباد ګرمي او نه د بامیانو یخ بامیانو کې د شپې دوه ساعت پر ځان واچول نو ګرانو لیدونکو د ماهیپر وروسته مو سیده کونړ د ښکاره کوي هغه ځکه چې په جلال آباد کې داسې ګرمي وه داسې ګرمي چې زما په ژوند ما نه ولیدی په ټوله لار باندې ایسي چالان ده بیا هم لا لنده خشته په خولو لانده موږ ځای کونړ ته راورسېدلو دلته یو څه هوا نارمل ده مګر بیا هم ګرمه ده او دا نو خیبر شینواري رستورانټ دی چې دلته علیحده د سیرلي غوښې پخېږي سیرلي غوښې کړایي نو ډېر ښایسته ځای دی ډېر طبیعي جوړ کړی دی د کونړ د لرګو نو اوس دلته ناست یو ګړی به دمه وکړو بیا به مخ پر بازار وځو د کونړ او بیا به د هنګام ته ځو د خیر سره ګرانو لیدونکو دغه د جلال آباد ګرمي چې موږ پر ځان وړله دا بې څه نه وه په دې عرض مور د بخدا مور د مازګرمي صحیح جلال آباد نو دا ګرمي مو د دغه د هنګام د دغه کونړ د دغه کنډو بینشوي چیشتي بینشوي کنډو یعنی د هنګام ولسوالي یعنی د پاکستان سره سرحد سرحد دی دلته او دغه تاسې وینئ د شاوخوا ته ته ګورئ وچه مځکه نسته خړه مځکه نسته ټوله بس دغه یو سړک پکښې تېر شوی دی نور ټوله درختې شینګیا ده ما چې زه دا کالي بدل کړم بره اتڼ هم پسې کوو اتڼ عکسونه الله به مو ساتي څنګه به بدله تا دقت کړی دقت نو د الله باندې به داسې ځای کې سړی دقت کېږي بس ورپورته کېږي دغونه شین کېږي دغونه درخت زیاتېږي و چې سهار کېږي دغه کېږي هغه کیسه مې نه
لیدونکو د کونړ د هنګام ولسوالي ته ښه راغلاست زموږ سره رالو خو موږ تاسې هماغسې راسره وګورئ دلته ځوانان ولاړ دي ساده ساده د تختو دوکانونه دي ډېر ښه خوند کوي او اوس به د دې څه ځینې پوښتنې وکړو چې دا دلته سیسټم څنګه دی ژوند څنګه دی نو ملګری ستړی مه سې بخښه نو ستا نوم څه دی هدایت الله خان ته دا راته ووایه دلته د خلکو دغه د راوتو سیسټم څنګه دی څه په چشت لګیا یاست په سهار چې راوځئ تر ماښامه پورې تاسو مصروفیت چشت دي اوس فلحال خو دغه پټو کې اخته یو او غنم ریبو بیا راوړو په دغه کښتونو باندې اخته یو او نو په ژمي کې به نو بیا دا هیڅ په ژمي کې بیا غرونو ته ځو بوټي راوړو ښه د خپلو بخارۍ و دې دپاره بوټي راوړئ ښه ډېر ښه دلته ډېر مجردان په دې دغه ناست دي دلته د ودو سیسټم دلته څنګه دی موږ په کندهار کې خو ودونه داسې دي 6 لکه 10 لکه 8 لکه ولور ورکوي بیا ښځه ورکوي ستاسو سیسټم څنګه دی موږ هغه ډېر وسع دی ښه او څنګه دلته بس دغه زر ورته کوئ یوه توله یا زر یا دوه تولې چې څونه زر د باندې کېښوده او د کور سامان ورته وکړه بالا بس ښه اوس که زه زر راوړم او د کور سامان راوړم د دې بیا ماته واده راکوئ یا چې شناخت ولرې درکوي همداسې ښه شناخته مې خدای ته مې شناخته هسې والانو اوس به ما ته پسې راګرځې نو شناخت به پیدا کوو داسې به کېږي ښه هذا سیدي خیر اوسې کور ودان ته زموږ د کندهار د خلکو څخه زموږ د خلکو څخه کومه پوښتنه کومه پیشنهاد څه لرې موږ ته یا هېڅ پیشنهاد نه لرم بیا هم دلته دا خلک میلو ته راځي د دوی څه چې کومه غوښتنه د دوی باید څه وکړي بس راشي بیا شولې خپلې منظرې دې وکړي ودې ګرځي ښه ښایسته ځای دی ښه ښکلی و یا هغه خو دی په هغه خبره نشته خو ډېر ښایسته دی ځکه خو موږ دا د جلال آباد ګرمي پر ځان یوړه کنې په ولا کې یوسو چې داسې ښایسته ځای نه وي ولا که راسو نو ستا کور ودان خیر اوسې ملګرو دغه د کونړ ځوانان دي د وطن راتلونکی دی او دا ښایسته ځای دی بالا مو ساعت تېر دی نو لیدونکو هندوانې مو راواخیستلې او ځو به نور هم لوړ خیږو دا شاوخوا تاسې دا شین ښایسته ځای وینئ دغه نو په لیدو ارزي باید سړی ورته راسي د دشتیابدان رقم نه دی په روژ کال چې موږ تللي وو هغه خو په شرمونه وشرمولو ته که سپینه ساده مځکه وه ول دا دشتیابدان دی شینګیا دې ته وایي ښایسته ځای دې ته وایي موږ شان سره راشوه کړه دا د کونړ تکړه ځوانان دي چې وایي یا ولا که ته شی له راواخلي وایي ټوله غوټې موږ ته راکړي نو غوټې ټوله راسه واخیستلې او راسه ولاړه د مخه سره دوی بیا کښته شوه حاجي لیدونکو دا دغه تکړه تکړه ځوانان را سره راوړل وایي تاسې یې مه وړئ موږ یې در سره وړو نو د دې کور ودان کونړیان خو بیا له هغه موږ منلي وه په مېلمستیا کې و په خدمت کې وروره اوس بیا دا دی او دلته ډېر ښایسته ځای راوښوئ چې هم اوبو ته نږدې دی او هم ښه شین دی ښه سایه ده والا د دې خیمه دروو را سره اوسئ بالاخره خیمه ودرېدل یاران کښېنستل سره زما اوس به یو مړ میوزیک پرایله کړو
ګرانو لیدونکو تاسو وینئ چې ځای ټوله سره آماده سو کښېناستو څه چای و خوراک مو وکړئ ځان مو هوسا کړئ او اوس وخت ماښام دی ته اسمان ښکاره کړه وخت لمانځه دی نو لمونځ به وکړو هغه سره اوسئ بس دا زموږ د ناستې ځای دی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة اقامت الصلاة اقامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لیدونکو دا د کونړ میلمه پالنه ده ما تاسو ته وختي مو وویل موږ ناست یو کوچنیانو په دغه کوچني کنجۍ د چشت دی کټو کې ښایسته ترویشت پنبې راوړي دي تاسې وګورئ نو کونړ دی نو دا دی لیدونکو سهار سو او د شنو درختو د ځنګل په مابینځ کې سهار ډېر جالبه و راته او ډېر خوند یې وکړ ډېره یخه شپه مو په دا سره ګرمي کې تېره کړه مګر داسې ښایسته خوب مو وکړ ښه خوند یې وکړ نور نو خیمه سره ټولوو شامیان سره ټولوو خیږو لوړ د غرو خواته را سره اوسئ او دا هم خپل هدف ته راورسېدو د غرو سرونه او د شنو ونو سرونه نو د هغه شنې ونې دي شنه ځنګلونه دي او شاوخوا ښایسته هوا ده ښایسته فضا ده دلته د غره په سر کې یو هوټل دی لیدونکو دغه هوټل کې ناست یو او تر څو یو ناشته وکړو ځکه سهار ډېر وختي پر 5:30 بجې راوتلي یو د خیمې څخه او اوس رالو دغه هوټل ته مو ځان راورسوي دغه د بنشي کنډو د دانګام ولسوالۍ کې بنشي کنډو ورته وایي هغه اخري صفري نقطه ده بس هغه خوا ته بیا دوی دي دوی خو پېژني او دې خوا ته چې دي زموږ جنت وطن نو اوس ناشته کوو دا هوټل دی د دې ځای د ډوډۍ راورسېدله دغه ښایسته کندانۍ ده او هغه چای دي عبیدالله به چای راواچي زه به ډوډۍ سره سمې کړم دي ماشاءالله ماشاءالله څه ښایسته ښایسته ډوډۍ دي بس راوڅکېږي راولاړ حزب الله راسي نو لیدونکو ناشته مو وکړه ښه ښایسته د رومیانو هګۍ راپخ کړې وه ښه ترخه نو اوس باید هغه هضم کړو نو ورخیږو لوړ دغه د غرو سرو ته او هلته ګورو چې چیش شته نو راسره اوسئ راځئ راپسې لیدونکو غره سر ته چې تر کوم ځای ختلی سوی راوختلو شاته مې وینئ مقبوضه وطن سیمې خاردار دی ازغن سیم او دا طرف چې دی دا زموږ چې اوس پر ولاړ یو خپله خاوره ده خپله خاوره خو هغه هم ده خو اوس فلحاله قبضه ده نو نور غره ته مو کوشش وکړي وخیږو مخ ته نسو تللی اجازه هم نشته او خواته د دوی پوستې دي یا هغه څه چوکۍ دي ورته وایي چوکۍ دي د دوی د دغه ځای څخه د دوی بیرغان هم معلومیږي او ناستې ځایونه هم معلوم دي بس زموږ څخه تقریبا 1 کیلومتر اخواته سیمې خاردار دي دا سیده پر دا غره داسې ختلی دي او دورې داسې لاندې تېر سوی دي دلته په دا منځ کې یو ځای داسې یو 50 متره قدر سیمې خاردار چپه سوی دي دا تېر وارې موږ راغلي وو د دې ځایو خلکو ویله چې دا واورې چپه کړی دي هلته ډېره واوره سوی نو واورې چپه کړی دي اوس یې دوی دغه اجازه نه لري چې بیرته یې ورغوي
نو هماغسې پروت دی 2 کاله مخکې موږ راغلي وو پر کوم خیال وو اوس هم هغسې پروت دی نور نو د وطن ښکلاګانې د وطن منظرې در سره شریکوو را سره اوسئ نور مو د کونړ د شنو غرونو سفر پای ته ورسېدی 1 شپه او 2 ورځې مو ښه په خوند تېرې کړې نور روان یې د ښار خواته تر څو یو څه موټر سره سم کړو د نورستان پر طرف لیدونکو نو د دانګام یا د بنشوي کنډو څخه راورسېدلو رالو بیرته صداباد ته مرکز ته او اوس مو دلته زړه دی چې د ګوړې شربت وڅښو د ګوړې شربت شو را سره اوس یو موټر مو بوتلې مستري ته د سبا د نورستان د تګ دپاره مو غاښونه ورتېره کړله راسئ ویې ګورئ دا د شاخوا سوله دا یې لوړه زامه سوه او دغه یې کښته زامه سوه پسې ورسه د مخ ته خوا یې ورښکاره کړه موټر مو داسې کوي ممپران مو ځینې خلاص کړله یو ګوټکا موټکا مو بله پسې تر لاندې کړه چې ښه پورته سي تر څو سبا نورستان ته داسې ښه خوندور سفر ولرو انشاءالله نو را سره اوسئ السلام علیکم قدرمنو لیدونکو سهار مو په خیر تقریبا 5 نیمې 6 بجې دي کونړ صداباد دی مرکز او شی تیار دی د خیره سره ځو حرکت کوو نورستان ته دا چې د نورستان په اړه مو ډېرې زد او نکیس کیسې اورېدلې دي یو وایي لاړ سئ بل وایي مه ځئ بل لاره څنګه ده بل وایي لاره څنګه ده نو موږ غوره دا وګڼل چې ورسو او خپله له نږدو وګورو را سره اوسئ حرکت پیلوو تر نورستانه پورې لیدونکو سفر خو م را پیل کړي د خیر سره هغه مو د ښار په منځ کې بیرته دغه ولیدی د شیدو د پراټو دوکان ولیدی نو بیرته را وګرځېدلو ناشته به وکړو د خیر سره هماره به ښه سم په طبیعت ور رئیسو د خیر سره نو کونړ ښار دی او ناشته کوو حرکت دی د خیر نو لیدونکو دا هم د کونړ د نورستان ترمنځ لاره ده او غواړم په دا لاره کې یو څه درته ووایم چې په دا لاره کې کشنیان د هغه ځای غریب خلک یا دا ماشومان چې دا شیان خرڅوي د وطن میوې خرڅوي دا باید موږ تاسې که څه هم کې خورو کې نه خورو باید ځینې رانیسو د دې دونه باید نه د په 10 افغانۍ کڅوړه په 20 افغانۍ کڅوړه د دې یو شی په کېږي دغه د دې کاروبار دی دغه د دې عاید دی نو لیدونکو دا د نورستان هغه ولې لوړې شروع شولې لوړ غرونه او دغه غټ غټ ډبونه په سړک کې نو دا بله شاوخوا دی کرا کرا نورستان شروع کېږي نورستان لا نه دی شروع دا د چپې درې سیمه ده د کونړ چپه دره ولسوالي ده دا په خلاصېدو ده نو داسې کار ده لیدونکو دا لا بیا هم چپه دره ده او لاره ډېره بده خرابه ده او دا اوبه داسې رنګې دي لکه پرون چې مو د ګوړې شربت وڅښل چې د ګوړې شربت دونه کډیان دي غارونه دي ډبونه دي په دا سړک کې موټر ټیر پورته شي ګوره ټیر پورته پاتې شي دا دی ډریور لاس درته شوري سلام درته وایي
نو دا زموږ په پښو دا څلورم وار دی چې تا کېږو د موټره څخه نو الله در هغه ځای چې ځو یو څو وارې به دغه ښه لار ده چې مازې لار خرابه سي یا کډیان ډبونه راسي تاسې باید که تللاست ځینې کښته سئ خاطر د دې هم به موټر نه خرابېږي او به سم ولاړ سي یو وار بیا تاس و الله د هغې کیسه ده ښه موږ په پښو ورسره وخېږو اتاولا موټر کاش ورکړي بالا یا بویز بله کم خو نه په کراره خو نه خېږو نو ګرانو لیدونکو دغه د چپې درې ښکلا او ښایست تاسې ورته وګورئ دا د کونړ ولایت چپه دره ولسوالي ده او دغه یې ښکلا ده دا شنه شنه غرونه او په مابینځ کې رود بهیږي نو داسې کار دی